هنر د ټولنې یوه مهمه برخه ده، خو هنرمندان وایي چې په خوست کې دغه برخه ته تر ډیره پام نه دی شوی. د هنر نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم په خوست کې ډیری هنرمندان له ستونزو سر ټکوي او وایي چې دوی ته په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د موږ اطلاعات او کلتور وزارت نه دا غوښتنه لرو چې د کوم پیشنهادونه چې د موږ د اطلاعات او کلتور ریاست نه دا لګل شوی دي موږ ته هغه مهم مسایل دي چې آی امکانات مقدم څنګه د بشکور هنر ته نه شوی د دولت لخوا حکومت خاص کار نه ده شوی، نه داسې تشویقي پروګرامونه شوي دي. دا لومړی ځل ده چې په ښه ډول سره داسې ورځ لمانځل کېږي. تشویقي پروګرامونه په لار واچول شي، خطاطان تشویق شي، رسامان تشویق شي تر څو یو ډول ښه کار وکړي. بل لور ته اطلاعات کلتور ریاست د هنرمندانو ستونزې مني او زیاتوي په تدریجي ډول په دې هڅه کې دي چې ستونزې ور هوارې کړي. د هنر په برخه کې زموږ لومړنی قدم و دغه چې وامخیست. انشاءالله ور په ور به قدمونه اخلو، دوی ته ژمنه ورکوو هغه امکانات او هغه فرصتونه چې زموږ په واک کې دي هغه به ټول د هنرمندانو سره شریکوو او دوی ته ژمنه مو ده دوی ته به کار کوو. په همدې مراسمو کې د تمثیل برخې هنرمندانو د ټولنې ستونزې په تمثیلي ډول انځور کړې. دلته سم هم کېنه که نه باز کېنه و سم کېنه باز کله وایي چې باز کېنه کله وایي چې کوز کېنه څه خبره سمې ډاکټر صاحب غوندې کېنه که نه Într-o integri na vaše integri un puto venke teše etlat kultur berešite gramotin na okuru na na. Bruši ga elektrili u strani bruš rešeno ko promara. د هنري ډلو ستونزې ډیری په دې کې دي چې د خپلو هنري توکو لپاره وړ ځای نه لري. د دې ترڅنګ د نقاشۍ او رسامۍ برخه کې هم هنرمندان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که نه همدا هنري ډلې دي چې د جګړې او سولې ګڼ پیغامونه د خپل هنر او رسامۍ له لارې تر خلکو رسوي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.